د جمعې په ورځ یو داسې ساعت ده چې هر څوک هره دعا وکړي الله تعالی یې فورا دستي قبلوي. که د رزق باره کې دعا وکړي، که د واده باره کې دعا وکړي، که د بیماري باره کې دعا وکړي، که د قرض له خلاصون باره کې دعا وکړي، که یو چا سره د محبت باره کې دعا وکړي او هغه وظیفه هم ورسره وکړي الله تعالی یې فورا دستي قبلوي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او راته روغ به یاست او د صحت جامې به مو فتن وي. الله تعالی مو تل کامیاب لره. چې هر ځای یاست زموږ دغه وظیفې کتونکي او اوریدونکي یاست. الله تعالی مو هر مشکلات چې په زندگی کې سره مخ یاست الله تعالی دې د شدفع کی او الله تعالی مو ټول عمر فداسې زندگی در نصیب کی چې په ټول عمر کې تاسو له مشکلات سره نسی مخ او الله تعالی مو تل صحت فنصیب وګرځوه. دوستانو، د جمعې مبارکې ورځ ده، راسي تر ټولو مخکې یار درود شریف وایي، ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ده چې څوک پر ما باندې درود شریف ډیر وایي، بیا خاص کر د جمعې په ورځ باندې د قیامت په ورځ به هغه خلک و ما ته رانږدې وي او زه به د هغو شفاعت کوم، جنت ته به بیایم. نو له ما سره نن په ګډه دا درود شریف ووایاست د ثواب په نیت باندې. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستانو، د جمعې مبارکې فورز باندې پدې کې یو داسې ساعت ده چې هغه تاسو ته زه درښیم چې په دې ساعت کې تاسو هر دعا وکړئ، هر حاجت مو وي، هر څه الله تعالی وغواړئ الله تعالی یې درکوي. یعنې که تاسې له الله تعالی څخه دومره دنیا وغواړئ چې په یوه ورځ باندې دومره مالدار شئ چې ستاسو په مالداري کې سیال نه وي، الله تعالی یې درکوي، ځکه چې الله ته هېڅ زور او مشکل دا کار نه غواړي. الله تعالی هر کار کن فیکن کی کولی شي د سترګې فرف کې، بلکې تر دې لا هم زر درکوي چې ته الله تعالی څخه څه وغواړې. که د محبت په باب باندې له یو چا سره مینه او محبت کوي، هغه یې نه در سره کوي، ته غواړې چې هغه هم ستا محبوب جوړ شي، نو په دې ساعت کې دغه وظیفه وکړه، فورا به الله تعالی ستا محبت هغه زړه ته ور واچوي. او کله مشکل سره مخ یو داسې مشکل یې چې پر هغه دې ډېر کوشش کړی، هغه مشکل دې نه دفع کېږي نه ختم کېږي، دغه وظیفه په دې ساعت کې وکړه، دا مشکل به دې هم فورا الله تعالی در ختم کړي. که قلم دې بند وي او رشته دې نه کېږي یا ستا یو ځای رشته خوښه وي هغه نه درته میلاویږي، نو دا وظیفه وکړه، د دې وظیفې په برکت سره به دې هلته رشته وسي چیرې چې ستا خوښه وي. که یو انسان ډېر قرضدار وي، ډېرې پیسې ورباندې وي او بار بار خلک ورته وایي چې زموږ پیسې راکړه، په ده باندې نه جوړېږي، نو هغه خلک دې هم دا وظیفه وکړي، د دې وظیفې په برکت سره چې څومره قرضداري وي، د غرونو په شان قرضداري الله تعالی ورباندې ایښې وي د هغه له طرفه، نو فورا بیا الله تعالی در ادا کوي د قرضداري د الله تعالی له غیب و خزانو څخه له هغه طرفه به الله در مهربانه شي چې هغه طرف ته به ستاسو چا فکر نه وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو بنده له الله تعالی څخه هر څه وغواړي په زندگی کې، چې جائز حاجات وي، هر څه ورڅخه وغواړي الله تعالی یې فورا قبلوي، دستي یې ورکوي. نو بیا دا یو داسې جمعه ښودلې د نبی علیه السلام په دې جمعه کې چې هره دعا بنده وکړي الله تعالی یې دستي قبلوي په دې ورځ باندې، او په دې ورځ باندې الله تعالی له انسان څخه ډېر خوشحاله کېږي هم. نو راځئ زه دوستانو، دا د جمعې ورځ ده چې دا کومه وظیفه ده چې دومره ډېر حاجتونه ورباندې وفره کېږي او الله تعالی و انسان ته هر څه ورکوي، هغه وظیفه تاسو ته درښیم. خو تر دې مخکې یوه هیله در څخه کوو، هغه دا دوستانو که زموږ دې چینل ته نوي راغلي یاست د وظیفو د اذکارو په باره کې، نو دا ضرور د سره خوښ کړئ او د سره لایک یې هم کړئ چې روانې ویډیوګانې مو اپلوډ کوو تاسو د ټولو مخکې در ورسیږي. بل دا له نورو ملګرو دوستانو عزیزانو قربانو سره ټولو سره شیر کړئ، شریک کړئ چې هغه هم له دې وظیفو څخه ګټه او نفع فایده واخلي.
نو راځي زه دوستانو د وظیفې فرترک وظیفه ګورو چې دا څنګه وظیفه ده. ګوري دوستانو کله چې د جمعې اول اذان وسی تر هغه تقریر مخکې نو په دې دوران کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې سودا بیع کول راکړه ورکړه دا هم مکروه ده، دا باید سړی ونه کړي، دکانداري بالا بند کړي، ولاړ شي د جمعې د لمانځه تیاری وکړي. نو ته چې هغه اذان وسي رابسې کور ته ښه په مکمله طریقه په سنت طریقه سره به غسل وکړي. کله چې د غسل وکړي نو خو تر غسل مخکې خو اودس کړي هغه وکړه، وروسته بیا غسل وکړه، بیا ښه نوې کپړې واچوه هغه واغونده. کله چې واغوندې نو ولاړ شه د لمانځه پر طرف باندې د ملا و تقریر ته کښېنه، غوږ ورته ونیسه، هغه تقریر کوي، بیا خطبه وایي، بیا جماعت کېږي، بیا هغه دعا کوي. نو کله چې هغه دعا وکړله بیا وروسته خپل لمونځ کېږي، نفل له دې څخه فارغه شوې. له دې څه چې ته فارغه شوې پر هغه ځای باندې ناست د جمعې له لمانځه وروسته متصل پر هغه ځای باندې ناست دغه تورې به وایې. اول خو به 3 واره درود شریف ووایې، وروسته له 3 واره درود شریف ویلو متصل به دغه تورې ووایې: یا منانو یا غفارو، یا منانو یا غفارو. دا به تقریبا 800 واره ووایې. یا منانو یا غفارو به 800 واره ووایې. کله چې دې 800 واره دغه وظیفه وویله لغه وروسته به الله تعالی ته لاس پورته کړي، چې هر مشکل دی و هغه به الله تعالی ته د الله تعالی په حضور کې بیان کړي چې الله دې ما دغه مشکل را ختم کړي، له دې مشکل سره زه مخ یم. ما تاسو ته مخکې هم وویل چې په هره باره کې که د قرضداري وي په باره کې وي، که د رښتیا په باره کې وي، چې هر څه وي خو هغه په دعا کې الله تعالی ته ووایه چې الله دې وظیفې په برکت سره را ختم کړه. نو الله تعالی مهربانه ده چې په دې دوران کې به ستا مشکل ضرور ختموي. بل د جمعې له لمانځه وروسته دا دعا ویل کېږي، تقریبا کې د جمعې له لمانځه وروسته متصل ووایې، کې د مازدیګر تر لمانځه مخکې ووایې. مثلا وخت یې دا د جمعې له لمانځه وروسته نیولې بیا تر مازدیګر تر لمر لوېدو پورې چې لمر نه وي لوېدلی، تر دې دوران پورې چې په دې دوران کې دغه وظیفه دا ذکر وکړي، الله تعالی یې فورا در قبلوي. ځکه چې د جمعې له لمانځه وروسته نیولې بیا د ماښام تر لمانځه مخکې په دې دوران کې دا ساعت شته، هېچاته نه ده معلوم چې په کم ساعت کې دا دعا قبلیږي. نو ته کوشش کوه چې په هر وخت کې په دې دوران کې دا دعا وکړله، شاید په هغه وخت کې ته وکړې چې په هغه کې دغه ساعت وي، نو ستا دعا به قبوله شي، الله تعالی به هغه مشکلات ټول در دفع کړي. خو د زنانو لپاره دا دعا دا ده چې د جمعې له لمانځه وروسته، ځکه چې پر زنانو خو د جمعې لمونځ نشته، چې خپل د ماسپښین لمونځ وکړي، له هغه وروسته پر جای نماز کې وکړي هم صحیح ده، د مازدیګر له لمانځه کې وروسته وکړي هم صحیح ده، د ماښام تر لمانځه پورې چې لمر نه وي لوېدلی په دې دوران کې دا وظیفه وکړي. دا وظیفه مخکې مونږ در وښوه، اوس یې بیا درته وایم چې په سر کې 3 واره درود شریف چې اللهم صل علی مبارک ده، بیا په مابینځ کې دغه توري یا منانو یا غفارو 800 واره، بیا وروسته بیا درود شریف، بیا به الله تعالی ته لاس پورته کړي چې هر حاجت مې هغه ورته بیان کړي، الله تعالی به ضرور د دې دعا په برکت سره در دفع کوي، ځکه چې الله ډېر مهربانه ذات ده. نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا وظیفه تاسو خوښه شوي او تاسو عمل هم ورباندې وکړئ. نو زه درڅخه ولاړم، په بل ویډیو کې به بیا ملاقات سره کوو. د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله.